اسلام چینل ته خوش آمدید. که چا سره ملاویږي نو وي پریشان یم او چې څوک هم د دعا دپاره یو مسلمان ته وایي نو ډېر خلک په دې کې د پریشانۍ وایي چې ډېره پریشانۍ دي راته چاته د بچو پریشانۍ وي بچي نافرمان دي بچي خبره نه مني بچي ورته رانیغېږي چاته د لوڼو د طرف نه پریشانۍ دي دی یو ځای ورکول غواړي هغوی بل ځای خوښ دی چاته مالی پریشانۍ دي تنګ دسته دی او چانه خلکو پیسې قبضه کړي دي څوک په حرام خورۍ کې مبتلا دي چاته د ښځې پریشانۍ دي او ښځې ته د خاوند پریشانۍ دي چاته د ګاونډ پریشانۍ دي دې سره به څه کوو د دې علاج څه دی چې دا ټولې پریشانۍ ختمې شي نو د مارونو یو خو دوه قسمه پریشانۍ دي یو خو دنیا کې چې سړی اوسېږي نو څه نه څه تکلیف خامخا دنیا کې که یو سړی یو باغ کري ځمکه خپله ده او دې په هغې کې یو باغ نالکوي نو دې سره هم تکلیفي دې تکلیف ته به دې غاړه ږدي دې به وبخ ورکوي د دې باغ حفاظت به کوي د دارو درملو غم به وله کوي د شپې به هم دې پاسې چکر به لګوي څوک ته میوه نشو کوي مارغانو نه به هم ساتي نو دنیا کې چې خوشحالي کله هم سړي ته راځي او یو باغ نه میوه حاصله یا هر قسمه خوشحالي وي نو تکلیف په خامخی واحد جنت دی چې هغې کې تکلیف نشته لیکن یو هغه تکلیف دی هغه مصیبت دی چې سړی ډېر زیات پریشانه کی او ډېر خلک د هغې نه شکایت کوي صاحب بچي مې نافرمانه دي زه څوک یم زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم د ښځې د لاسه ښځه خاوند یادوي ګاونډي یادوي دا ولې وروڼو مونږ الله ير کړی او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکري وان له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر نه غفلت وکړو زه یې ير کړم دنیا ته یې مخ کړه او ما ته یې شا کړه نو ژوند به وله تریخ کړم تریخ دی به سهار هم خپئ ماښام به هم خپئ د به کورم ژوند د پریشانۍ وي او بار به هم ژوند د پریشانۍ وي دی د دنیا ژوند تریخ دی او آخرت کې بسی ونحشره یوم القیامت اعما قیامت پر ورځ چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو نو دی به په سترګو ړوند دی ړوند قال لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا الله ړوند دی ولې را پاسولم دې میدان ته مې ړوند ولې بوځې زه خو په سترګو جوړوم الله وایي کذالک اتتک آیاتها فنسیتها تا لزما آیتونه راغلي او تا یې کړي تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې زه دې یې کړی وکذلک اليوم تنسى نن زما نه هم یېرې د خدای یېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی نه نن تا سره زه د رحم څه معامله نشم کولی لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی خفه کېږئ ما دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې ړومبې سترګې په موبایل لګي ماسخوتن چې وده کېږي په سینې موبایل پروتي دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل په لاره د ټریفک پولیس موبایل او په لارو کې خلک موبایل او دا ټچ موبایل او په هغې ټوله ورځ فیسبوک دی او بل شی دی او بل شی دی بل شی دی تسبیح به د چا جیب کې ونه ویني موبایل به جیب کې پروت دی خدای یېر که مولا الله یېر که الله به مونږ څنګه یاد کړي اللہ وی فذکرونی اذکرکم ما یاد کا دے یادو فذکرونی ما یاد کا اے مسلمانانو ما یاد کے اذکرکم زب تاسو یاد کم تاسو ما نہ یاد وے زما سکار تاسو یاد ما نہ یاد وے تاسو سر مدد ولے کو دا پریشانی کے بپروتے ٹینشن کے بپروتے گرو بسر ان خدا یې کړي اللہ یاد کے مسلمانانو لکه خدا یاد کے ذکر کوي تسبیح جیب کې واچوي لا الہ الا اللہ دا اللہ ذکر کوي اللہ اللہ کوي شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ د دہلی جامع مسجد کې ادرید او د جمعې تقریر کې اعلان وکړ اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانې د سرو سپینو نه ډکې دي اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانې د هیرو جواهراتو لالونو ملغلرو نه ډکې دي اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانې د دنیا د مال او د دولت نه ډکې دي خو چې زما زړه د کم څیز نه ډک دی قسم په خدای د مغولو بادشاہانو د هغې مقابله ستاسو خزانې نشي کولی
ماړه کې چې کومه خزانه پرته ده، زماړه کې چې کوم سیس پروت دی، د مغولو بادشاهانو تاسو ټول چې را جمع شئ ستاسو خزانې او سره او سپینه او هیرې او جواهرات زما د زړه د خزانې مقابله نشي کولی. خلک حیران دي چې زړه کې څه پروت دی، دی پخپله وایي زما زړه کې الله پروت دی. ولذکر الله اکبر، زما زړه کې الله پروت دی. چې زما زړه کې الله پروت دی، د دې الله مقابله ستا خزانه نشي کولی. تا خزانه تا سره دشمن نشي یو ځای کولی، زما الله ما سره دشمن هم خپله راوستی شي. او هغه څنګه یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، ډېر لوی بزرګ، هغه د الله نه یو ځل سوال وکړو د الله په دربار کې. شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه نیک سړی و، روجې، قیام اللیل، د شپې عبادتونه. الله نه سوال کوي الله ما به جنت ته بوځې، خو درخواست کوم الله ما ته زما د جنت ملګري مخایف. دا کمې ښځې چې د سړي په نکاح کې مړې شي دا به جنت کې سړي د خپلې ښځې، کومه ښځه چې د چا نکاح کې مړه شوه او چې کمې پیغلې زړې شوي دي خاوند یې نه دی کړی نه دی کړی، هغه به الله په جنت کې بعد جنتیانو له ورکړي. ما ته الله د جنت ملګری وښایه. الله ورته د جنت ملګری وښولاوې یو حبشیه جنۍ ده، په حبشه کې د پلانکي ځای کې کلي کې ده، د پلانکي محله کې ده، نوم یې میمونه دی. دا به د جنت ملګری. دا د حبشي خلک توري، خو دا دلته تور دی د شکل نه، بیا په جنت کې به بیا د دوی حسن د جنت والا حسن به داسې چې هغه اوس زمونږ په نظر نه راځي او نه هغه مونږ تصور کولی شو. د فورا کونټۍ راواغېسته و، حبشې ته لاړ، هغه کلي ته لاړ، هغه محلې ته لاړ، هلته یې تپوس وکړه دلته څوک میمونه جنۍ شته وي او څه کوي، د دې خلکو ګډې چیلۍ سره شپونکې ده، څه شوه؟ وی ګډې چیلۍ په مخه کړي دي، مخامخ دې خوا تللې ده، نو زه ورپسې چې کوم ځای به ګډې چیلۍ سره دې ورپسې لاړ. چا نه تپوس وکړه هلته میمونه څوک شته جنۍ وې دا مخامخ اونې لاندې چې ولاړه ده دغه ده، یو توره جنۍ ده او د اونې لاندې دا ولاړه ده او په مونځ ولاړه ده، مونځ کوي او ګډې چیلۍ سریږي او د ګډو چیلو نه ګیر چاپېره شرمخان او زمري ولاړ دي. دا ګډې چیلۍ د دې سر اندازې نه بار نه پرېږدي چې دا چیلۍ خوازي ګډه ځي، ازمري ورته ولاړ دی، هغه څوکیدار دی. شرمخان د ګډو چیلو څوکیداران دي، بار یې نه پرېږدي دا ګیا ته چې دا ګډه چیلۍ لګي خپله ګیا وخوري، ونه تښتي او څوک یې غلا نه کي. شرمخ چې څوکیدار شي څوک به چیلۍ پټه کي، بل څه شی پې را نه شي، سپی صحرایي چې دا ګډه چیلۍ ښکار کي، شرمخان څوکیداران دي. چې سلام یې وګرځاو، شیخ عبدالواحد ورغی میمونې ته وی وی ته میمونې وی او ته څه وی او ته وی وی ای عبدالواحده زما او ستا د ملاقات ځای خو جنت و دلته څه کې، زما او ستا د ملاقات ځای جنت ته دلته څه کې. وی ما د الله نه سوال وکړه چې الله ما ته وښایه د جنت ملګری، نو الله وی د ورشه الله را لېږلی دی. خو یو تپوس ته نه کوم، نورې خبرې نه کوو. د کله نه ستا د دې ګډو چیلو د شرمخانو جوړه راغلی، دا خو د یو بل دشمنان دي، دا خو عجیبه اینم. هلته ګډې چیلۍ دي، شرمخ د ګیر چاپېره تاو دی او د شرمخ په ذریعه ستا د ګډو چیلو حفاظت کېږي. دا د شرمخانو ګډو چیلو جوړه د کله راغلی ده، او ته وی د کله نه چې زما د الله سره جوړه راغلی ده، کله نه چې ما الله سره جوړه راغلی ده، بس د الله د کائناتو زما د څاروو سره جوړه راغلی ده. ای مخلوقه د خدای الله سره جوړه وکړې. موږ سره الله څونه څه نه دي کړی، څه احسان الله نه دی کړی، او معمولي غوندې عبادت یې راته لازم کړی چې دا کوه. نو موږ ټول ورځ موبایل او ټچ موبایل او تصویرونه او فیسبوک، دروغ، ټول دروغ. په دې موبایل د خدای ذکر ولې نه اورې؟ په دې د علماو تقریرونه ولې نه اورې؟ په دې د دین خبرې ولې نه اورې؟ په دې نعتونه واوره چې نه صبرېږي، نعتونه واوره، حمدونه واوره، په دې د علماو بیانونه واوره. دا غلط مې استعمالوه، الله مه خفه کوه، الله مه خفه کوه. او که الله دې خوشحاله که، د خوشحالو کارخانه الله سره ده، اب تا خوشحاله کی. او که الله دې خفه که، بیا د غمونو کارخانه هم رب العالمین سره ده، بیا به الله هم خفه کوي. دا لږ لږ پریشانۍ نه مه یارېږئ، دا راځي په دنیا کې. دا هر چا له لږه لږه پریشاني راځي، بیمار شي 2 ورځې بیا جوړ شي.
دا لګې لګې پریشانۍ په هر چا راغلي دا راځي دې سره ګناه راځېږي دې سره مرتبې بلندېږي لیکن د دشمنۍ پریشانۍ چې کله الله خفه شي په دا سر دله ټک درکړي په دا بچي دله ټک درکړي په دا مال دله ټک درکړي دغه شی بیا ښه نه دی هغې نه دی الله مونږ ساتي زمونږ حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه کله چې د هارون الرشید زمانه کې چیف جسټس شو د ټولو ججانو مشر قاضي القضات به ورته پخوا وي اوس ورته چیف جسټس وایي د هائی کورټ هم نه د سپریم کورټ چیف جسټس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی وی څه وصیت راته وکړه نو عقل دا وی چې امام صاحب ورته ویلې وی چې ګورې نوکري دې ده تنخوا لکه ښه هسې نه غفلت ته نه په وخت کې ونه شي او ته بعد قاضي جوړ شوې بې انصافي ده نه ونه شي ګورې د انصاف کار کوه هسې نه د مالدار طرف ته او بادشاه طرف ته فیصله کې او غریب برباد نه کې په کار دا و چې دا نصیحت یې ورته کړې وې لیکن حضرت امام ابو حنیفه ورته څه وایي دا نه و چې عدل کوه دا کوه هغه ته پته و چې دا زما شاګرد به کوي انصاف هغه کې دا شی شته هغه ته پته و چې امام ابو یوسف ما ماشوم لوی کړی دی زما غیږ کې لوی شوی دی ابو یوسف ته ما قرآن خولی دی ما حدیث او ما ورته مسائل خولی دی زه پیژنم دار سبق کوي او ته څه نصیحت کوي استاد جي نصیحت راته وکړه چیف جسټس شوما د دنیا لوی جج شوما سبق کوما وای بچې د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دو فائدو لپاره یو چې ته د الله ذکر کې الله به دې مدد کوي لوی ذمہ داری په سر پرته ده د الله ذکر کې فذكر الله کا الله به یادې او الله به تا یادې فذكروني اذكركم او دویم چې ته عدالت کې ناست تا ته مدعي مدعي دواړه ولاړي او ستا په جبه د خدای ذکر چلیږي او ته تقریر کې او تقریر په وخت کې خاموش او د الله ذکر چلیږي نو دا خلق به مو چوغره قاضي صاحب ذکر کوي من بام ذکر شروع ستا د ذکر د وجه به خلق هم د الله ذکر کوي ذکر ډېر لوی اهمیت لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره اگر انسان چې الله یاد دی اگر انسان چې الله نه یاد دی مثال داسې دی لکه مړی او جم دی د جمدي خلک قدر کوي او چې دغه پلار یې مړ شي وي شا به زرې وړی جمدي ته ایسی لګوي دغه پلار چې مړ شي بیا نوم هم نه علي خلک بیا دا نه وایي چې فلان کې قبر له وړو وایي خدای مو بخه جنازه را واغېسته خدای مو بخه مړي له اوږه ورکې د مړي کټر بیا خلک مړی 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 ورته وایي بیا هغه خشته نوم نه علي پلار نه وایي بابا نه وایي جنازه ورته وایي مړی ورته وایي خیر او خلاص او چې جمدي وي څونه عزت یې خلک کوي مړي باندې بیا څوک څه کوي ذکر والا ته رسول الله مبارک جمدی ویلی دی چې ذکر نه کوي هغه ته رسول الله مبارک مړی ویلی دی مړی او نبی علیہ السلام فرمایي وی د دې ټولې دنیا حیات او جن دا د ما په نوم دی ګورې وایي انسان دا بدن د دوه څیزونه جوړ دی یو ته جسم بدن وای او بل ته روح وای دا دوه څیزونه روح او بدن دا روح تلال بیا ورته څه وایي مړی چې دا روح پکې وي جمدی دی چې دا روح پکې وي ځمکې ده او چې دا روح دی ود بیا یو غز مکان یو دوه غز مکان چې دا روح پکې وي فوم بالغ وته پروتي او اعلی کټ کې بستر او قالین کې پروتي او پفوم پروتي چې روح ته اوته نو بیا په پوده کې پروتي د جنازې په کټ کې پروتي چې دا روح پکې دی بابا جی دی قدر سلام روح ته وت ارس ختم الله وې د دې ټولو کائنات روح زمانوم دی زمانوم په کائناتو کې چلیږي کائنات به جمدي وي او که زمانوم ته وت لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې تر څو په مخ د ځمکه زمانوم غشتي شي قیامت به ناراضي او چې کلم په دې مخ د ځمکه زمانوم بن شو روح تی وت کائنات مړ بیا به قیامت راځي وای چې کما اونه څنګه شنه ده دا زما ذکر کوي او چې زما ذکر بن شو څنګه وچه شي کم کب چې په دریاب کې زما ذکر کوي ډېرې کلاو ګرځي او چې زما ذکر یې بند که د ښکاري په دام کې به راغلي یا به د بل کب په دام کې راغلي هغه به یې تیر کړي حتی کمې اوبه چې روانې دي زما ذکر به کوي چې ودرېدې زما ذکر بند شو بیا به ته بوی د څښا به شي او رسول الله مبارک فرمایي کومه جامه چې پاکه صفا ده زما ذکر کوي چې کله خیره نه شوه زما ذکر بند شو کومه مرغه چې زما ذکر کوي دا به جمدی ګرځي مزې دې کوي زما ذکر بند شو یا به د انسان په ښکار کې راشي یا د بلې غټې مرغې په ښکار کې به راشي نو رسول الله مبارک فرمایي چې د الله کائنات دا د الله په نوم او په ذکر باندې جمدي خواجه ابوالحسن
خرقانی رحمت الله علیه وزل دا خبره کوله چې دا زه درته کوم چې دا الله نوم د کائنات روح دی، دا الله د نوم د وجه کائنات جمدی دي، الله نوم ختم شو کائنات به ختمي مړی با. نو ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی، فلسفی دی، فیلسوف او عقلی دلائل والا لوی شی دی. اب مجلس کې ناشته هغه تو او بادشاہ دی، وزیران هم دي، لوی مجلس دی. نو د بزرګانو د نیکانو علماء خو کار دار چې نصیحت پکې دا د الله د ذکر صفاتونه په دې انقلاب راځي. نو او ته وی ابو علي ابن سینا فلسفی دی، وی خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دونه دنیا کې انقلاب راولي، یو الله لفظ بس. خواجه صاحب خو خيارو انګور دارنګ ویډیو کانو د پاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، مهرباني.